دا تاسو کته شي ګرانو کتونکو ماشومان دي. دا بوتل دی، نوزل هغه سیټ اپ یې کړی دی ورته، سر کې نوزل لګولی، دا د هوا نه ډکوي او دا د پریشر هغه دغه والا پریکټیکل کار دی چې هغه ستاسو مخکې پریزنټ کوي کتونکو. یو پریکټیکل کار دی ماشومانو د پریشر سره او دې سره ریلیټډ. تاسو دا به اوس وګورئ او دا هغه بوتل دومره بره لاړو. دا مو څه کړي راشه دا اوس ووایه بیا به دا راوړه. بوتل لاړه، نوزل لاړه، بوتل دا سر دی جی دې کې مونږ یو سوري وکړو او د موټر سایکل د ټوب دا نوزل چې دی دا پکې ور واچو، دې باندې نټ ټیټ کړو، یو خوا به مو له ټوپ لګو بل خوا به له لګو چې هوا لیک نه کوي، چې هوا لیک نه کوي. بالکل صحیح چې دا لیک نه کوي نو دا بیا دې نه بیا هوا نه وځي. او چې کله دې بوتل کې ورسره مونږ اوبه ور واچو نو دا هوا د اوبو زوري پې نو هوا چې دی نو اوبه راولمبې نو هوا زر نشي راوتې، او چې هوا زر نشي راوتې نو دا اوبو د وجې په بله اوبه پکې کله ني نو دې نه ډایرکټ هوا وځي، دې نه بیا ډایرکټ هوا وځي، دې بیا بره نه ځي. نو د اوبو هغه زور دی چې اوبه لیکویډ ورسره وي او دې سره دغه وي نو دا په بره ځي. کتونکو دا پریکټیکل ورک دی. سویم کې او د څه پریکټیکل و دا ساینس او څو پکې دا په کم ټاپک و؟ دا خو پریشر دی. څه سره؟ پریشر. د پریشر او هغې سره ریلیټډ د اتم جومات په جنرل ساینس کې دا میزایل ټایپ جوړ کړی دی چې راکټ ساینس دی، دا لکه راکټ لانچر. نو لانچر دی کې نشته دی وخت کې، صرف راکټ دی، دا راکټ ساینس دی. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ او خپل هم ژوند نه مزې واخلئ، نور خلک هم ژوند ته پرېږدئ. د لوی الله